سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته دغه ټي10 لیګ چې کوم شروع کیدونکی دی، یعنې نن یې 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه ویډیو کې به خاص کر زه تاسو ته یو ډېر زبردسته ایپ وښیم کوم کې چې تاسو کولی سئ ټي10 لیګ دغه ټولې لوبې لایو وګورئ. نو زه به تاسو ته وایم چې ټي10 لیګ کې د ورځې 3 لوبې ترسره کیږي. نن چې کومه لوبه ترسره کیږي دغه دویمه لوبه د شهزاد محمدي ټیم چې کوم ده هغوی درویش رسولي سره لوبیږي، او هغه دریمه لوبه به زه تاسو ته وایم چې محمد نبي او د رحمان الله ګربز ټیم چې کوم ده هغوی به جب زدران او د قیس احمد ټیم سره لوبیږي. نو ډېرې په زړه پورې لوبې ترسره کیدونکې دي او ډېر زبردسته ایپ به زه تاسو ته وښیم، ځکه که موږ وګورو زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې موږ ته یو داسې ایپ وښایه چې کوم کې موږ دغه ټي10 لیګ په ښه کوالټۍ باندې وکتلی سو. اصل کې خو ایپونه ډېر زیات دي، خو کوم ایپ چې په پلی سټور یا اپ سټور کې نه وي نو هغه تاسو مه انسټال کوئ خپل موبایل کې، ځکه هغې نه تاسو موبایل هم خرابیږي، موبایل کې تاسو وایرس هم راځي. خو دغه اپ سټور کې یا پلی سټور کې چې کوم ایپونه یې خالي هماغه خپل موبایل کې اچوئ. دغلته یو ایپ ده، خو خوشبختانه داسې ایپ ده، مخکې مې هم تاسو ته ښودلی، خو اوس بیا زه تاسو ته وښیم چې سوني لایف په نوم باندې یو ایپ ده. دغه په انډرایډ موبایلو کې هم کار کوي، په آیفون موبایلو کې هم کار کوي. دغه در سره موبایل کې ډاونلوډ کړئ او په دغه کې تاسو کولی سئ د ټي10 لیګ دغه ټولې لوبې لایو وګورئ، هغه هم په ډېره ښه کوالټۍ باندې دغه لوبې وکتلی سئ.